پاکستانی پلاوی د بخښنې غوښتلو لپاره کابل ته راغلی. یو دولتي سرچینه وایي چې وروسته له هغې د پاکستان استخباراتو په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره بد چلند وکړ او افغان حکومت د پاکستان پر دې کار اعتراض وکړ او هغه د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف وباله. نو یو پاکستانی پلاوی نن دوشنبه له افغان حکومته د بخښنې غوښتلو لپاره کابل ته راغلی دی. د دغې پلاوي مشر د ISI رئیس او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي. دغه پلاوی به په افغان سوله او افغان امنیت هم افغان چارواکو سره خبرې وکړي. وروسته له هغې چې پاکستان په کابل کې خپلې ویزې بندې کړې او خپل کارکوونکي دندو ته پرېنښودل، نو په پاکستان کې د افغانستان سفیر د ISI له لورې اظهار او له هغې سره بد چلند وشو. د پاکستان له لورې د بد چلند پر وړاندې افغان حکومت جدي غبرګون وښود او دا کار یې د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف وباله. اوس پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي له افغان حکومت سره خپلې اړیکې بیرته عادي کړي.